نړۍ کې یوه جالبه دنده. د کراچۍ ښار په باغ وحش کې یوه ګیدړه چې سر یې د ښځې دی. د پاکستان د کراچۍ ښار ژوبڼ یا باغ وحش چې د پاکستان مشهور ژوبڼ دی، هر کال ډیر خلک دې ژوبڼ ته د مشهورو حیواناتو لیدلو ته ورځي. خو یوه جالبه کار چې زیاتره خلک یې حیران کړي دي، هغه په دې ژوبڼ کې د ممتاز محل په نامه یو ځای دی چې دننه یې یوه ګیدړه ده چې سر یې د ښځې دی. دلته دا ګیدړه چې سر یې د یوې میرمنې دی کلونه کیږي چې د لیدونکو ساعت ورتېروي. رنګ نخرې ورته کوي، خبرې ورسره کوي او په ځینو وختونو کې زده کوونکي د امتحانونو او مینان د معشوقې او خپلې مینې په اړه وړاندوینې ترې اوري. له خلکو پیسې اخلي او ډیر خلک یې لیدلو ته ورځي. د ګیدړې پوښ چې مصنوعي جوړ شوی دی، منځ ته یې هره ورځ سړی ورننوځي او تر ماښامه د ګیدړې پیښې کوي. دا سړی چې د ګیدړې په پوښ کې ننوځي حاضر ځوابه دی، خلک خوشحالوي او پوښتنو ته یې ځواب وایي. مراد علي نوم دی او دا کسب له پلاره ورپاتې دی. نوموړی هر سهار د میرمنو په شان مخ سینګاروي او بیا د ګیدړې په پوښ کې ننوځي او پوره 12 ساعته د خلکو پام ورغلطوي. یوه پلاستیکي کڅوړه چې په طبیعت کې تجزیه کیږي له 100 څخه تر 1000 کلونو وخت غواړي. نو په نړۍ کې لومړی ځل 15 کاله مخکې چې کومې پلاستیکي کڅوړې جوړې شوې دي، لا تر اوسه په دنیا کې په ځینو برخو کې روغې او سالمې پیدا کیږي. او یو پلاستیکي بوتل 1500 کاله وخت نیسي چې په طبیعت کې بیخي له منځه ځي. نو د چاپیریال د پاکوالي په موخه تر خپل وس پورې د پیر او پلور په مهال پلاستیکي کڅوړې مه استعمالوئ. یو ځوان هنرمند چې ډینوټومیک نومیږي، په دې وروستیو کې د انځورګرۍ په برخه کې یو نوښت رامنځته کړی. هغه دا چې انځورونه او څیرې په مالګه باندې رسم کړي، یعنې مالګه رااخلي او په ځمکه یا فرش یې دوړوي او په ډیر مهارت سره یې ګلان، څیرې او نور هر څه چې زړه غواړي انځوروي. تاسې عکسونه لیدلی شئ. لیو بولین هغه چینایي ځوان هنرمند دی چې ځان په دکانونو، مغازو، تاریخي ځایونو، د سړک غاړو او تمځایونو کې ورک کوي او په دکانونو کې د خوراک او څښاک د توکو په ډول لکه څنګه چې د دکان په خانو کې ایښي وي، د هماغو رنګونو سره ځان بالکل په هماغه رنګ رنګوي. په انځورونو کې تاسې د نوموړي عکسونه وینئ چې رویټرز او OAP خپاره کړي چې په پاریس، پکینګ، امریکا او د وینزویلا په کاراګاس ښارونو کې خپل هنر پنځولی دی. د ده څیره نه ښکاري، یعنې ځان یې هم لکه د ده تر شا بیکګراونډ هماغسې رنګ کړی دی.